د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د اطلاعات کلتور ریاست په همکارۍ د سپین غر ټولنې د ځوانانو له لوري د سیکارام کلنۍ مشاعره ترسره شوه. سیکارام د سپین غره لوړه څوکه ده چې په پچیراګام ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دغه کلنۍ مشاعرې نوم هم له همدغه لوړې څوکې څخه اخیستل شوی دی. د سپین غر ځوانانو ټولنې مشر حاجي عبدالوکیل ملکزی وایي هدف یې له یادې مشاعرې څخه د ملي یووالي پیغام لیږدول دي. سیکارام مشاعره د پچیراګام ولسوالۍ په سرسبزه منطقه کې هر کال د پسرلي په موسم کې د سپین غر ټولنې د ځوانانو لخوا څخه جوړیږي. په یاده مشاعره کې د مرکز کابل په ګډون د هیواد د نورو ولایاتو د شاعرانو ترڅنګ له کوزي پښتونخوا څخه هم نوموتو شاعرانو ګډون کړی و. له کوزي پښتونخوا څخه راغلي شاعران جاوید درمان او غزل مومند د مشاعرې له تنظیمونکو څخه مننه وکړه چې دوی ته هم بلنه ورکړې وه. نوموړي وایي ډېره ښه محسوسوم چې راغلی یم دلته کې د دې ځای خلکو مینه مې ولیدله، ډېر خوند راکوي او انشاءالله دغه سفر به جاري وي. بیا به راځو. زموږ د ټولو پښتنو په شریکه کور دی، دا زموږ د ټولو پښتنو په شریکه جایداد دی، دا زموږ د پلار نیکه ځای دی او تاسو خو خوشحال بخته په دې چې تاسو اوس هم په دې کې زیږون هم دلته شوی دی او دلته ژوندون کوئ. یادې مشاعرې ته د لوړو زده کړو د علمي چارو معین دکتور لطف الله خیرخوا هم راغلی و او د کوزي پښتونخوا څخه د راغلي شاعرانو له راتګ یې مننه وکړه. خواږه وطن کوزي پښتونخوا نه راغلي دي، هغوی ته ډېر داد ورکوي، ډېر تشویق کوي. که دلته ناست وي موږ ورته وایو چې تاسې په خپل وطن کې په خپل اهل کې او د خپلو کورنیو ترمنځ یې الله تعالی هر کله راوله، بیا راشئ. دلته تاسې خپل وطن دی، موږ او تاسې څوک نه په تارونو بیلولی شي نه په دروازو بیلولی شي. په ورته مهال د یاد ولایت د اطلاعات کلتور ریاست رئیس قاری احسان الله ساجد د دغه ډول کلتوري او ولسي غونډو د فعالولو او په ښه ډول یې د پاللو ډاډ ورکړ. الحمدلله ډېر خلک راغلي، ډېر مینوال راغلي دي. ټول د کور ودانې چې داسې باراني موسم کې تر دغه ځای پورې ځان ستړی کړه او دلته خپله مینه یې وښوده د ولس سره، د دې شعر او ادب سره، د کلتور سره. په یاده مشاعره کې د سپین غر د ځوانانو ټولنې له لوري د ولسوالۍ کې د مشاعرې لپاره له مسؤلینو د یو تالار د جوړېدو غوښتنه وکړه. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د دوی غوښتنه به له مرکز سره شریکه کړي. هیره دې نه وي چې د سیکارام دودیزه مشاعره 10 کاله وړاندې په 1494 هجري شمسي کال کې جوړه شوې وه چې له هغه راهیسې تر دا دمه هر کال یاده مشاعره ترسره کیږي. په یو حالت کې چې روس او امریکې نه مني، دغه جذبه د ایمان یو افغانستان ساتي.